ولسمه فروری د ارواښاد قاضي عطاالله خان تلین، لیکوال، تاریخدان او خدایي خدمتګار وکیل قاضي عطاالله خان په لنډي ارباب نومي کلي کې د قاضي نصرالله خان په کور کې په کال 1895 کې زیږېدلی و. قاضي عطاالله خان خلیل لومړنۍ زده کړې د خپل کلي په مدرسه کې وکړې او بیا یې په میشن سکول پېښور کې داخله وکړه. تر 14 پورې زده کړې همدلته وکړې او بیا یې په کال 1918 کې د علیګړھ پوهنتون نه د LLB یعنې قانون ډګري ترلاسه کړه. په کال 1919 کې د فخر افغان باچا خان بابا سره ولیدل او په کال 1965 کې د انجمن اصلاح الافاق نه غړیتوب ترلاسه کړ. د خدایي خدمتګار تحریک جوړېدو سره سم یې په دغه تحریک کې ګډون وکړ. په همدغه جرم کې په کال 1941 کې د انګریزانو لخوا ونیول شو او زندان ته واچول شو. په کال 1930 کې د ډاکټر خان صاحب په کابینه کې وزیر مالیات و، نو په کال 1946 کې بیا هم د ډاکټر خان صاحب په کابینه کې وزیر تعلیم و. که مونږ د قاضي عطاالله خان په باره کې خبره وکړو نو هغه یو ډیر لوی لیکوال، خدای خدمتګار او تاریخدان و او د هغه ټول نه غټه کارنامه دا ده چې کله د پښتون تصویر دنیا ته صحیح نه پیش کېده او هغه د یو جاهل په طور پیش کولی کېده. په دغه دور کې هغه یو داسې تاریخ ولیکه چې د پښتون کم صحیح تصویر و هغه دنیا ته په مدلل انداز باندې پیش کړ. په 21 جون کال 1940 کې د بنو په یوه تاریخي جرګه کې وړاندیز وکړ چې پښتنو ته د خپلواک دولت جوړ شي. 14 اګست کال 1940 کې چې کله هند تر پاکستان بیل شو، نو مسلم لیګي قیوم خان د باچا خان بابا سره قاضي عطاالله خان او نور خدایي خدمتګار زندانونو ته واچول. په همدغه اسیرۍ کې قاضي عطاالله خان اول ډیر اسماعیل خان جیل ته او بیا د هلته نه حیدرآباد جیل ته واستول شو. په حیدرآباد جیل کې په 4 جلده کې د پښتنو تاریخ په نوم یو لوی کتاب ولیکه چې په کال 1986 کې د افغانستان علوم اکیډمي لخوا چاپ او خپور شو. د حیدرآباد جیل نه چې کله مچ جیل بلوچستان ته ولېږل شو، نو هلته ناروغ شو او څه موده وروسته پته ولګېده چې د وینې سرطان یعنې بلډ کینسر ورته لګېدلی دی. په زندان کې د قیوم خان لخوا د دارو درمل او ډاکټر د حق نه محروم وساتل شو. چې د مرګ استازی په سر ودرېدو نو د میو هسپتال لاهور ته ولېږل شو او همهلته یې په 18 فروری کال 1952 کې د ژونده لاس ووینځل. همدغه و چې د قاضي عطاالله خان مړی په برتا کال پېښور کې خاورو ته وسپارل شو. جانثار اخوندخېل، یون TV.